آیا ته پوهیږي چې الله جل جلاله ولې انسان ته د حساب صحنه په خوب کې ښیي؟ آیا په خوب کې د میزان لیدل د ایمان نښه ده که د خطر زنګ دی؟ آیا دا خوب د قیامت تمرین دی که د توبې وروسته موقع؟ آیا الله تعالی بنده مخکې له مرګه خبروي؟ او که حساب دې په خوب کې ولید، آیا ته د ویښې حساب ته تیار یې؟ الله تعالی انسان بې خبره نه پرېږدي. قرآن موږ ته وایي چې هر عمل ثبتېږي او هیڅ کوچنی او لوی کار نه پرېښودل کېږي. کله چې یو انسان په خوب کې قیامت ویني او یا ځان د حساب په میدان کې ویني، علما وایي دا خوب اکثره د محاسبې پیغام وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی خپل ځان حساب کړئ مخکې له دې چې ستاسو حساب وشي. نو کله چې الله جل جلاله بنده ته د خوب له لارې حساب ور یاد کړي، دا د سختۍ نښه نه ده بلکې د مهربانۍ نښه ده. ځینې خلک په خوب کې میزان ویني، نیکي په یوه خوا ګناه په بله خوا. دا صحنه بې دلیله نه ده. دا انسان ته وایي ستا عمل وزن لري، ستا نیت حسابېږي او ستا هره لحظه ثبتېږي. که په خوب کې د نیکیو پل دروند وي، نو دا د خوشحالۍ زیری دی چې الله ستا هڅه نه ضایع کوي. او که څوک وویني چې ګناه درنه ده، نو دا لا هم د رحمت نښه ده، ځکه الله جل جلاله لا مخکې له قیامته خبرداری درکړ. الله تعالی فرمایي: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. څوک چې د ذرې په اندازه نیکي وکړي هغه به یې وویني، او څوک چې د ذرې په اندازه بد وکړي هغه به یې وویني. نو د حساب خوب انسان ته دا وایي: هیڅ عمل وړوکی مه ګڼئ، هیڅ ګناه عادي مه ګڼئ او د توبې وخت مه ضایع کوئ. علما وایي هغه زړه چې د حساب ویره احساس کړي هغه زړه د ایمان ژوندی زړه دی. خو که څوک حساب وویني او بې پروا پاتې شي، نو دا د سخت غفلت نښه ده. دا پوښتنه مه کوه چې ولې ما دا خوب ولید. اصلي پوښتنه دا ده: آیا ته به د دې خوب نه وروسته خپل ځان حساب کړې؟ ځکه ممکنه الله تعالی تا ته د خوب له لارې هغه څه در وښودل چې ډیر خلک به یې یوازې د قیامت په ورځ ویني. که ته نن بیدار شوې، سبا به حساب درته اسانه وي. او که دې خبرې ستا زړه ولړزاوه، نو دا هم د الله رحمت دی. درنو دوستانو، که دا معلومات درته ګټور و، نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.